هر څومره چاپې راباندې وویلی سي او هر څومره ظلم و زیاتوب را سره وشي چې پښتون خپل پور 100 کاله بعد هم اخیستی دي چې موږ هغه خلک نه یو چې چاته سلنډر سو. موږ کله د شپې 50 کسه راواویشتل بغیر وارنټه زموږ په خونې کې ګرځېدله د رازونه یې ګرده مات کړه زما مور څه نه غلا کړه زما تروري څه نه غلا انسان چې راواویشتله زه یې په چپلاخه ووالم ولا ستا پلار غدار چیرې دی. موږ کله غله راواویشتل 15 واره سهار ماخستن 2 شپې ورځې خوب نه دی کړی. خلک وایي دا سرکش دی زما یو رب ته سر ټیټ دی په دنیا کې افغان وم افغان یم افغان به مرم که هر څومره سختۍ را باندې راشي که هر څومره کړاوونه را باندې راشي که هر څومره بېکوره سم جلا وطنه سم او هر څومره عدالتي کیسونه را باندې وشي هر څومره چاپې را باندې وویلی سي او هر څومره ظلم و زیاتوب را سره وشي خو د خپلې خاورې د پښتنو د عزت او د ناموس د پښتون افغان وطن د امن خبره به په هیڅ وخت کې پرې نه ږدم. هغه ځکه چې پښتون قام د 15 کالو څخه په دې خاوره 2 ځایه سوی دی. بیا چې کوم برطانوي استعمار و تور پنجابي استعمار ته دا پالیسي د پښتون د وژنې د پښتون د بېکوره کولو د پښتانه قام د وسایلو لوټولو یا د پښتانه قام په کورو د ناروا چاپو یا دوی لاپته کول یا د خپل حقوقو د خبرداره کولو لپاره چې کومه برطانوي د مرداره پالیسي بیا تور پنجاب ته ورکوله سوه له هغه پالیسۍ څخه موږ بغاوت کړی دی. موږ په خپل بغاوت پښیمانه نه یو او دغه زموږ جدوجهد د پښتانه قام د خپلواکۍ د پښتانه قام د ازادۍ د دې ظلم جبر د خلاصولو لپاره که هر څومره سختۍ را باندې راشي دغه ستړو څه موږ نه پر شا کیږو. هغه خلکو ته دا یو پیغام ورکوو چې موږ هغه خلک نه یو چې چاته سلنډر سو په خپل حقوق باندې د پښتون افغان د وطن پر حقوقو باندې موږ هغه خلک د سلنډر کېدو نه یو. نه دي خلک په دا غلط فهمي کې راځي چې دا خلک به سلنډر سي. موږ د خپل پلار خپل مور د افغانیت پالنه راکړې موږ هېڅکله د افغانیت څه نشو پوره لر او بر یو. موږ کله د شپې 50 کسه راواویشتل بغیر وارنټه زموږ په خونې کې ګرځېدله د رازونه یې ګرده مات کړه زما مور څه نه غلا کړه زما تروري څه نه غلا موږ کله د شپې د ورځې 15 واره پولیسان راواویشتل د زنانو کالي یې ځله وشنل د دې مرګ روا و دې ته دې سخته سزا ورکولی شي په آینده کې دې قبلې دې چې دا رقم راواویسته موږ د زنانو په لاس ویشتل. کله چې په کومه شپه انسان چې راواویشتله زه یې په چپلاخه ووالم ولا ستا پلار غدار چیرې دی. د خپل پښتانه د حق دپاره غداران یو په غداري فخر کوو. ما ژړله دا پلوس والا څه حق لور دی چې زه یې په چکه ووالم. اسلام په کوم قانون کې په کومه مسلماني دی دا حق لري د چا پر کور ورواب خلک دې په دې موږ نه بیروي موږ د چا څه بیریږو. موږ کله غله راواویشتل 15 واره سهار ماخستن 2 شپې ورځې خوب نه دی کړی. پټې که نجونه دې د مزدور پښتون ده دا نجونه هم د موږ کوو پښتون نشته. زنده باد پټیان زنده باد. دا فریاد خو یوازې تاسو زما یا زما د بچیان دا واورېدئ. تاسو چې که زه تاسو بوځم زما د ورونو او د هغه د کور ودانو د هغه د ماشومانو فریاد په تاسو باندې واورم چې هلته څه تېر سوله یا زما د خاندان پر تجارتي مرکزو باندې چې کومې چاپې وویل شوې داسې به په دې وطن کې د پښتنو د څومره کورو عزتونه لوټ سوي داسې به د پښتنو د څومره کورو څخه جنازې وتلي څومره ظلمونه به ورسره سوي داسې دا ګرد پښتون ړنګ دی دا ګرد پښتون قام یې داسې دربدره کړی دی په یوه نامه په یوه اربا په بله اربا په بله اربا د دې دپاره پکار دی پښتانه ټول متحد سي. په مخکې وخت کې د پښتنو تقدس د هیڅ زورور قوت نسو پاماله کولی
چې څوک به ورغلی د هغه قانوني شرعي اسلامي به د هغه مرګ روا و. خو نن چې کوم څه زما سره وسوله، ما د دې قام د دې وطن د امن په خاطر باندې برداشت وکړي، او که په آینده کې دا یا زما د کور سره کېږي، ما د کور زنانې به دا خلک وژني، یا د پښتانه قام د بل کور باندې داسې ناحقه څوک راوړي، د هغه په زنانو په ماشومانو کې ګرځي او د هغه به خوب نه وي، د هغه پر کور به د غلو په شان په توره شپه بغیر وارنټه بغیر پایاره به د هغه په کور باندې بیا راوړي. بیا چې دا چاپې تېرې سولې، بیا دوی دویمه درېیمه ورځ دا وارنټ راخیستي و د ګرفتارۍ ده. داسې کړنې د پښتنو د تقدس په پامالي کې دا د پښتون د عزت پر ناموس باندې حمله ده. دا پښتون پور هیڅ وخت نه پاتېږي. پښتون خپل پور 100 کاله بعد هم اخیستی دی. داسې لیوني ځوانان هر کور لري، هر خاندان یې لري، هر کلی لري چې هغه د خپل کور د عزت د ناموس په خاطر باندې د دې پور واخلي. لیکن موږ پر امنه خلک یو، موږ چاته تاوان نه دی رسولی. موږ سره چې کوم څه وسوله، په کار دی د دې ازاله وشي، د دې حساب وشي، هغه خلک وپوښتل شي چې په هغو دا کوم کار چا وکړي، دا کوم میجر په وکړي، دا کوم کرنل په وکړي. دلته دغه ټول وطن د انټلیجنس ادارو MI یا SI یا ورسره د اسټابلیشمنټ چې کوم نور زورواکي دي د پنجاب استعماري قوت چې برطانوي سامراج دلته دوی ټاکلي دي، دا ضرور قوتونه چې د پښتانه قام په وطن په سیمه په علاقه کې کم لوټمار، کم وحشت، کمې وژنې، کم شهیدان، کم څه کوي، په کار دی پښتانه متحد سي، د دې مخ ونیسي چې په آینده کې د بل پښتانه سره ونه سي. تلویزیونو پارټي یا د سوشل میډیا د لارې چې کومو ځوانانو زموږ د کور د دې ناروا چاپو په خلاف باندې زموږ سره زموږ اواز بدرګه کوي، د هغه ټولو پردن شکریه ادا کوم.